إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. الحمد لله. پرونم د سورة البقره آیات نمبر 211 تفسیر ذکر کړو. وخت کمی او د دې آیاتونو تفسیر کول دا خو ډېر زیات وخت غواړي، نو نن به دا خبر د آیات باره کې صرف ذکر کوم. مخکې آیات به انشاءالله واورو چې دغه آیات چې موږ ویلی و چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی، دې آیت باره کې خلاصه موږ دا وویلې چې همیشه د کفارو خپلو غلطیانو ته او خپلو ګناهونو ته او خپلو فسادونو ته فکر نه، بس هر وخت اسلام ته متوجي، انبیاو ته متوجي، یا مثال د نبی په د دې امت صحابهو ته، لکه نن سبا چې مسلمانانو ته متوجي دي. کوم امن الحمدلله چې الله په افغانستان کې راوستی، کوم حکومت چې په افغانستان کې دا نه په عربو کې شته نه په یو ملک هم نشته الحمدلله، خو بیا هم دې ته ګوتې ډېرې نیسي په نسبت دا ده چې دوی کفارو د نورو ملکونو ته ګوتې نیولې وای. نو همیشه دوی موږ ته دا رقم غشي متوجي وي، اعتراضونه په اسلام باندې او دین په حدوداتو باندې د اهل دین والا خلکو باندې دوی کوي. دلته نن به دا خبره یاده کوي چې دا خبره مسلمانانو لپاره ډېره ضروري ده چې ذهن کې کښېني. علامه علوسي رحمه الله فرمایي د دې آیت لاندې لکه دې دا الفاظ راځي که نه، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، چې دوی به همیشه کوشش کوي چې تاسو واړئ د اسلام نه همیشه. نو معلومیږي دا چې د کفارو موږ او تاسو دا دښمني به تر مرګه پورې، تر کوم وخته پورې؟ موږ مرګه پورې. موږ نه بعد چې کومه بچي پیدا کېږي یا نور راځي، یعنی یو خو د موږ مرګ ده، د دښمن نه ختمېږي. موږ مرګ نه بعد تر څو پورې چې د دنیا دا ژوند ده، د دنیا باندې به هم مرګ راځي، دنیا به هم ختمېږي. نو تر څو پورې چې دنیا قایمي دا ژوند کېږي، نو د کفر او د اسلام به سره دغه دښمني روانه، دا نشي کېدای چې دا ختمه شي. ځکه دغه آیات نه معلومیږي، مخکې موږ ویلو که نه، الله تعالی فرمایي چې ولا یزالون، همیشه به وي دغه کفار یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، که چېرته دوی وسه به راشي نو همیشه به دوی تاسو مقابله به کوي چې تاسو اسلام نه واړئ. نو روح المعانی دا خبره ذکر کوي والمقصود الاخبار بدوام العداوه. علامه علوسي رحمه الله فرمایي چې دې نه دا معلومیږي چې د کفارو دا دښمني به تاسو سره وي، خبر موږ ته الله راکوي. مقصود په دې آیت کې دا نور خبرې پرېږده چې قتال په عزتمندو میاشت کې جایز ده که نه، فتنې هر شی پرېږده وایي. دې خبرې ته راسه علامه علوسي رحمه الله فرمایي چې مقصود دا ده چې تاسو الله پاک خبر درکوي په دوام د عداوت الکفار د کفارو بطریق الکنایت تحذير المؤمنین عنهم. دغه رقم الله سبحانه وتعالی مؤمنان خبري او راځي مسلمانان یې ښیي چې دغه کافرانو سره هېڅ کله تاسو دوستي مه کوئ. که دوی کله څه شرایط برابر کړي او ځان کې تغییر او تبدیل راولي چې موږ سره دوستانه وکړي، نو علامه علوسي فرمایي چې تاسو بالکل دوی سره دوستي نه کوئ. ځکه چې کله تاسو هغوی سره مباهله شروع کړه، هغوی سره دوستي شروع کړه، نو تاسو بیا په ایمان نه پاتې کېږئ.
نو د کفارو سره د مسلمان دوستي هیڅ کله نه، ځکه دې آیت نه معلومیږي که نه که هغوی زموږ لپاره کله ځان لږ برابر هم کړي ټکه ټوکه اوس خو هغوی بیخي هغه په زوره موږ کافران کوي، اوس په زوره م اسلام نه منحرف کوي، اوس زموږ ځوانان یې تخریب کړي دي، زموږ ټول ماحول او زموږ حکومتونه یې برباد کړي دي، ټول د هغوی په لاس کې دي. نن سبا خبره بیخي ازهر من الشمس ده، نن سبا دومره د عداوت ښکاره شوې ده. خو دا خو هغه حالت ذکر کړي روح الماني رحمه الله چې دا یو بل حالت ده. خو ما درته وویلې چې د مطلب دا ده چې فی بعض الامور معنا په یو حکم کې به تاسو کفارو سره دوستانه نه کوئ. که کاروبار ده ورته موږ تاسو نه کېږي ختمه خبر. نبي اصل چې کله مدینې ته راغی د یهودو خپل مارکیټونه و که نه، نبي اصل خپل مارکیټ د جوړ کړو. اول نبي علیه السلام ویلې چې سود حرام، سود به نه کوي ختمه خبر. یهودو باندې ور بلځه چې او دا نبي خو داسې خارج د ذکر او سبحان الله الحمدلله نبي نه ده، دا خو هغه نبي ده چې پولیټیک سوشل اکنومیک سیستم دا برابروي. یهودو وایي چې کله یو خو د تحویل قبلې مبارک راځي او نورم بل یهودو ته پته ورکړه چې نبي علیه السلام دا داسې نبي ده چې دا زموږ معیشت ته ضربه رسوي، زموږ اقتصاد خرابوي. نو نبي شخصا ته مارکیټ جوړ کړو، بیا یهود راوړی د مقابله شروع کړه، په نبي سره اعتراضات کول. نو د مسلمانانو به ځان ته کاروباري نه به یهود سره کاروبار کوي. د بعضې قولونه څوک پیش کوي چې والا علي رضوان واته بوش کې اوبه راوباسل، هغه ورته یو جزئي مسله وه چې کله لوږې مړ کېږي بیا د خنزیر غوښه هم خوړی شي. څه کوی شي ته خو ته له لوږې نه مړ کېږي، خپل ملکونه لري الحمدلله، خپلې موږ او تاسو معدنیات دي الحمدلله، موږ او تاسو څومره شیان موجود دي، کفار ټول موږ ته محتاج دي. ګوره خو سب چې موږ کې اسلام راشي که نه، قسم په الله چې دا ټول موږ ته جزیه هم راکوي، اسلامي نظام هم را سره مني او بیا به موږ ته محتاج. ګوره ښه خو موږ کې غیرت نشته، اوس موږ کې دین نشته، نو بس څنګه چی وکړو. نو روح الماني رحمه الله دا خبره ذکر کړي چې د مسلمان او د کافر دشمنی به همیشه دوستی هیڅ کله نه کېږي، دا کېدی نه شي. په یو امر کې هم په عقیده کې ورسره دوستي نه کېږي، په معاملاتو کې ورسره نه کېږي، په عباداتو کې په یو شي کې د کافرانو سره دوستي نه کېږي. که څوک ورسره دوستي کوي ورته ته هماغې او عمل ته ورځه. دلته ورته افغانستان کې نه پرېږدو له خیره، دا ورته خراسان ده، دا ورته افغانستان ده، څه ګپ شپ نه ده. موږ ورته ډېره نرمي وکړه، موږ ورته ډېره کوتاهي وکړه، خوراکونه هم ډېر وکړه، څښاکونه هم ډېر وکړه، مدرسې مو ته ډېرې وویلې، بس ته ورته نور بس. سو چې دلته اوسېږي دا به د نبي علیه الصلاة والسلام کامل امتي، دوی به کفارو سره په ټولو حیثیتونو سره بایکاټ. که په ټولو حیثیتونو موږ کفارو سره بایکاټ ونه کړو که نه، که ډالر را روانې خوشحاله کېږو، او که ډالر بند شي بیا اسلامي حکومت هم غشي ورچخو. نو دی موږ او تاسو ایمان ده؟ دا که نه، دا خو ظلم ده، دا خو زیاتی ده. دلته دې باره کې یو بل نظیر ونظیره قوله تعالی، امام رازی رحمه الله فرمایي هغه د آیت راغله، هغه فرمایي امام رازی رحمه الله چې قوله تعالی الله تعالی فرمایي دي دې تفسیر د بل آیت سره کې امام رازی هغه وایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. امام رازی رحمه الله فرمایي چې ګورې مسلمانانو روح الماني چې کوم تفسیر کوي په دې باندې کني پوه شي، خو ما په خبره باندې ځان پوهېږم چې باندې پوهېږه او خپل عبارت راوړی کنه د قرآن آیات پیش کوي امام رازی. امام رازی رحمه الله فرمایي چې ولن ترضى هرگز نه راضي کېږي، نه راضي شوي دي، نه به راضي شي عنکه تاسو نه مسلمانانو. عنکه کې خطاب پیغمبر ته خو مراد ورنه څوک ده؟ امت ورنه مراد ده. هرگز به تاسو نه راضي کېږي، څوک الله نوم ذکر کوي الیهودو، دا یهودان هېڅ کله تاسو نه راضي کېږي. ابراهیم اکواډ عربو یهودو سره دوستانه کوله، وایي دا زموږ د بابا بچیان دي د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام زموږ بابا دی، دوی هم بابا ده که نه یهودو. نو چې بابا ده د دې بابا به هغه شي تعظیم کړو چې کوم یهودو کړی ده العیاذ بالله. یهودانو خو دومره خبرې ابراهیم علیه السلام پورې تپلي دي که هغه ته بیان کړمه دا خبره بله خوا لاړه سي. نو دلته امام رازی رحمه الله فرمایي چې بس هرگز به تاسو یهودان راضي نه شي او نه حتی تر دې پورې تتبع ملتهم. خو دا خبره خو سره الله کوي چې الله فرمایي تر دې پورې چې ته د یهودو نصارو دین ومنې. قسم درته کوم په دې قرآن باندې قسم درته کوم د یهودانو بغض ما کتلی قسم په الله چې موږ یهودان سو که نه او اسلام پرېږدو والله که بیا موږ ومني یهودیت داسې دین د هغوی دعوت نه مني. هغوی بلې قبیله په خپل یهودیت کې نه را داخلي، هغوی چې پکې زیونست داخل شي هغه بیا بېله خبره ده، هغه بیا ته بل وخت انشاء وضاحت کېږو. نو الله تعالی دا الله وایي اے مسلمانانو، اے سادهګانو، اے افغانانو، اے عربانو، اے پاکستانیانو، الله فرمایي چې یهود او نصارا هرگز د تاسو دوستان نشي کېدای. الله فرمایي تر دې پورې که تاسو د هغوی د کتاب تابعداري وکړئ، تاسو اسلام پرېږدئ، مرتد شئ، کافر شئ،
او يهودیت اختیار کوي بیا هم د هغوی نه خوښېږي دومره تاسو سره بغض دی نو موږ ته څه پکار ده چې هغوی سره دوستي کوو موږ ته چې الله ویلي دي رسول ویلي دي موږ علما موږ ته لګیا دي نو موږ ته موږ اول ورته بایکاټ کوو چې الله او رسول خبره بس ته کنه دنه نور اخو دلیل مونږ نه پکار کنه کله نه خو څوک دلیل غواړي هغه چون چرا کوي نور ته دې چلو ګوروره چې الله خو ان شاء الله رسول بیات راځي په دې بل پاڼه کې الله بدین غالبې لخيره اسلام غالبېږي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق دین به غالبېږي ان شاء الله لحضور على الدين كله مثال درې ورغلي الله بدین غالبې لخيره خورته تا به حیا پدې کې چې تا کفارو سره ډیره زیاته جوړه ده او کفارو باندې مینه او د کفارو طریقې خوند درکې اختان دې ما رقم جوړ کړي د کور ژوند دې ما رقم ده خوراک دې ما رقم ده موبایل کې چې کوم شی ګورم لکه کفار چې ګوري تا کې څه پرده ورته نو په ځای دوته ځان برابر کې ټک ټک ولا ختمکم ولا داکم دا ورته نن سبا منافقان هم کوي ورته عبد الله ابن ابي بن سلول با نبی عليه الصلاه والسلام چې تبوک ته چې تبوک ته تبوک غزا ته روانو صلی الله علیه وسلم رومیانو سره جنگیده عبد الله ابن ابي ابن سلول خبيث پاره کې ناز ده په مدینه کې خلک دین ته رابلل چې یو خلکو نبی علیہ السلام باندې بیا کوله اعتراض کو چې ګوره دا نه ګوري چې کجوري په خې دی او حالات د رقم دی او ګرمي ده او دا نو نبی علیہ السلام سرور کائنات امام الانبیاء جهاد ته روان ده نیټو سره جنگيږي او د دعوت کو خلکو ته خلک برابرول چې دا څه پکار ده کله دلته جنگ کله الته جنگ کله اوس مشرکان هم دل دور کړ دا موږ اوس هغه رومانو تور خوشه ده اثر کې دوی خبيسانو په نبی عليه السلام باندې د جهاد چې کوم برکات دي د پیرل اوریده نو دا بلګي مدینه کې به او خاطر غزا کې ورته ویلو کنه چې نبی اسلام روانو درسو کسان ترستار ک درسو مشرکان راغلي واخوانه ابو سفیان اوسیو او خاطر غزا کې شاذ ذکر به کوم درته نو دلته دی خبيس نبی اسلام روانو په لار کې درسو کسان ته جدا کړو صلی الله علیه وسلم خو نبی اسلام جهاد نه کېناسته نبی علیہ السلام دا خبر باورې خبر ته معلوم خو بیا نبی اسلام دا غل کو خپل کار ته دوام ورکړي شي ورکړي صبر موږ تاسو خلکو چې جهاد مې یادوا فدای مې یادوا استشهادی مې یادوا نو موږ ورته چې سبیلنا الله اکبر دغه موږ ته مسلک دغه د اخره موږ لار جهاد ده موږ لار استشهادی دورته موږ لار قران ده موږ بول شو ته نه پیژنو قران ویل دي يهود موږ ناراضي کیږي يهود ولاکه موږ پری دي چې موږ نه پری دي موږ هم ولاکه يهود په ول چورته ته به موږ د الله دین به عزت کې مسلمانان به ریبي مسلمانان به شهیدانه علما به سره عام قتل موږ به خاموش کینو نه څومره چې وسه کیږي لخره موږ هم ولاکه تاسو پری دو قسم په الله چې يهود چې دي کنه د عربو تلونو نه ډارېږي د پاکستان اټم هغه د ښکار لکه تشناب کې ګڼنی په څنګه پلغت وباندې راخته د پاکستان طاقت او اټم او پوج يهودو د ښکاری لکه تشناب کاغذ چې شي او تاسو وانت مجاهدین تاسو وانت علما تاسو وانت خلق چې همیشه دا فکرې چې دین لپاره به قرباني ورکول خیره د خوښ مقابله وکول خیره سبحان الله نو دغه د جهاد ناره چې دا په يهودو سخته بدلږي په منافقانو هم څه ډیره بدلږي ځکه تاسو ویل کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته لاړ دا عبد الله ابن ابي بن سلول بدی واکه نیک عمل کوم چې وکول کله به اسکار کول داخل ما ته کورګم مثال چې نبی اسلام کا تبوک غزا ته لاړو نو مجدرار جوړو چې نبی اسلام بیرته راغی نو دا مرسه خبر الشيخ سخي خبر دي شاور ما شاء الله ما زين ته دا خبر الله ما زين وته چې نبی اسلام ګور روانو نو غوته زيزو دوی چې مونږ عاکو دا د داس دي بل نور خلک چې ګور مونږ جمعه جوړ لګیو نو جمعه ته جوړو چې جوړو نبی چې بیرته راغی دا جمعه ته ورته وران کړ الله ورته امر وکړ را کړ دا جمعه دغه خدای ګمان موږ دا پیغمبر بیرته راځي او دا جمعه دې پرونه کې دومره نه وته چې انتها ته خبر لاړه الله دې شیخ صاحب رحم وکي چې موږ الحمدلله خپل هغه ته متوجه کی نو دې پر مې خبره کوله چې همیشه دور کې چې څوک تاسو چې مکوا گزاره کوا لا سپیکر روکا او دا بار وخت هم دا درس دا چې دې شروع کړی ورته غټ د يهودو انډیواله غټ ورته د موسسو مرګره ورته مونږ ورته نو نه درېږو ختمه خبر ده مونږ ورته کپن سر نه تړلی دی ما پټکی نه دی ما کپن د ګوره ها دا پټکی تو تړمه دا ولې تړمه او دومره غټ دی ما کپن د انشاء دی ما شیره مونږ ورته ور سر نه کپن تړلی ده پوه شئ مونږ خو ورته په دې باندې قربانېږو هغه تاسو ورته په خوراکونو او پیسو پسې لیوني وي ورته ځان پسې لیوني کوي مونږ ورته قرآن داس نه پرېږدو که طاقت هم کېږي
وسم کیږي بارود خډې راوړای سي او یا خپل جنټانو ته خبر ورکوي يهودو او نصارو ته چې ډرون راولې موږ باندې بمباریو کړي خبر یا رانه خلاص بشي او د جن بلارس کني موږ تک نو نسته ان شاء الله وجه چی ده چې موږ خوراکونه سکو بس ډیر وکړو خوبونه ډیر وکړه مدرسې ډیرې دي امامتي مقتدیان ډیر شو بس ده شاګردان هم ډیر دي الحمدلله الله دې نورم ډیر کړي یو دا شاګردان پکار دي نو دې پورې مې خبره کوله چې موږ ورته د نبی علیه السلام په دین باندې پوره تک کوو بس موږ ورته چې دا دومره کوتاهي کړې ده او که تاسو کړې ده ټول باید الله نه بخښنه وغواړو او بس دې امام رازي رحمه الله خبره تیار شو حتی تتبع ملتهم که ته د یهودو نصارو دین ومنې ملت نه مراد دین ده وایي ښه که دین یې ومنې بیا هم دې ته ناراضي کېږي الله تعالی فرمایي دې بل دلته کې ان استطاعوا کې دا خبره تفسیر کبیر ذکر کړی ده ان استطاعوا کې استبعاد ده یعنی الله فرمایي یهود او نصارا همیشه دا غواړي امام رازي تفسیر کې امام رازي رحمه الله وایي چې کوپار همیشه کوشش کوي تاسو دین نه واړئ خدا د استبعاد لپاره دی دوی دا کار نشي کولای دین نشي ختم کېدای نه چې اسلام ختم سي اسلام نه ختميږي مجاهدین نه ختم وره شیخ اسامه شهید سو مولا محمد عمر استاد اسد نور مجاهدین شهیدان سو کنه خدا ګوره امام وانتي هغه کسان چې بدن په اعتبار سره کمزوري پیسې را سره نستا او ټمبم را سره نستا دغه رقم مثال نیټو را سره نه دا ولاړه امام وانتي خلک مو د جهاد خبره کوي الحمدلله دا د چا توفیق ده الله د سبحان الله نور تیاری ده خیره تاسو به تیاریږئ ان شاء الله دنه بابا راخه تاسو نمبرې بیا تاسو بچی لخيره بیا ټول افغانستان به تیاریږي ان شاء الله که څوک جهاد بد په لګیږي ورته افغانستان نو ضروره چې نو افغانستان نور ورته دا خبره ختمه صورت لاړه الله پاک امریکا دومره وشرموله امریکا ورته دومره میتاج افغانستان کې وکړي پوښي چې اوس موږ هم نشو پاکوي سخت لړلې وکړو نو سخت د امریکا میتاج شي دي دا نت دا ډالر دا افغاني د امریکا میتاج دي خبري او نه سبا خراب سنونی څنګه مرس دا ډکه بولې دي واګه نو اخلا ما تفسیر تناستما علما ناس دي کنه ما نو مخشت امریکا دومره لړل په افغانستان دومره میتاج افغانستان کې امریکان ووتی چې دا میتاج امریکا اوس کوشش کوي په منګم نه لوريږي او بیرته هغه پاکوي هم نسی نو د امریکا میتاج شي دي ډالر نت خواهشات دا ډېر خدای ټول د امریکا میتاج دي ورها د څو خوشاله کیږي په دې پوسه دا د کوپر ګندګي ته خوشاله کیږي موږ به چې خوشاله سو امن ته قران ته اسلام ته حدودات ته دې ته به خوشاله سو موږ د چا وارثان یو د الله د رسول وارثان یو کنه د الله د دین وارثان یو او د نبی علیہ السلام وارثان یو د محمود غزنوی وارثان یو محمد بن قاسم وارثان یو طارق بن زیاد وارثان یو څرخونه درته نور الدین زنګي وارثان یو موږ تاسو بس ختمه خبر موږ د شیخ اسامه وارثان یو موږ ورته اماراتیان یو موږ ورته القاعده یو موږ ورته خلافت والو موږ ورته تحریک والو ختمه خبر سچ شم کیا کنه شف سبیلنا تر مرګ پورې قانون ده بس ته ورته ولی څه خبر ده ته بر لګيږي لګ دې په مخ کې او داغ نه لګیدلای کریم ورته اخلي خیسری کریمونه اخلي کالی جوړ سو جوړه کالی په کورو کې پراته دي سو جوړه بوټان صادرونه واسکټونه په کول ته ګور ورته دا په کول ته پر راکټ والو زی ورته په کول پټګي خسته راغو دي په کول چشته وای په کول خو دا کار ده خو دا خیر که باز یو دي خبر ده نو دی پورې مې خبره کوله نور ته موږ طاقت نه کیږي اسه موږ ځان نه تنګ ورته کته ځان نه تنګ ته مرته راځي موږ نیوالیو کا او چې نه زه خو دسی مرته غولونه ډکه موږ ته خماله وروره موږ ورته ولاګ د مدرسې د چونیا نقطه مرته ولاګ ورسېږي دا ټول پیدایان دي استشهادیان دي القاعده دي خبري ورته او دا به الله ډېر سو ډېری الله اجي الله وعده غوړه خبري الله شیطان ویلې سو ان شاء الله تبارس سورۃ النساء کې سورۃ اعراف کې راځي شیطان ویل چې د آدم بچان گمراه کومه او دا بربندومه زبد مخ کې راځم او شان راځم دسی بکې دوی بدا کې الله پاک ورته ویلې چې ته دوی ته دا کې زه ورته استغفار کوم او زه به هم دوی بچ کوم ما نیک بندگان دي چې کوم جهاد ته تیار دي قربانی ته تیار دي د الله دین باندې عاشقان دي د الله دین باندې سر نه تیریږي نو دسه کسان ته شو گمراه کوي الله ورته ویلې دا زما خاص بندگان دي ایت په باندې وسنه چلیږي مونږ ورته کته مونږ پورې خان دي ورته ان شاء الله الله به دې وخره وري ګوره الله ته هیڅ مشکل نه ده ګوره خبره د الله بچي کې چی کمیږي چې یو دم ټول په دې ته کور کې راستي
ته به مسلو پورې خاندې، جهاد پورې به خاندې، طالبانو پورې به خاندې، القاعدو پورې به خاندې، تحریک والا پورې به خاندې، او تا کور کې به الله تحریک والا پیدا کوي، تا بچی به الله مجاهد کړي، تا لور به الله مجاهده کړي له خیره، تا لمسی به الله مجاهد کړي، ځان نه به خبر هم نه ورته. مګر ښه خبر دا ده چې ته موږ مشر شې، جهاد ته تیار شه، ختمه خبر، جهاد ته تیار شه، قرباني ته تیار شه. که نه تیارېږي دین ډېر ښایسته دین ده، دین د چا لحاظ نه کوي. دغه رقم په دې آیتونو کې ډېرو مفسرینو دا بحث نقل کړی. څوک چې چا چې ارتداد اختیار کړو او کفر اختیار کړو او د کفر طریقې اختیار کړي، دغه باره کې اکثر مفسرینو دا قول ده چې دا خو اتفاق هم د امت په دې باندې که نه، چې څوک مرتد شو د اسلام نه، 3 ورځې پې تېرې شوې او مثال کمکر شوی نه و، لیونی نه و، نو هغه څه ده؟ واجب القتل. اسلام کې هغه وخت دوی وایي که نه اسلام خو دومره سخت نه ده مولوي صاحب، ورته د الله بنده د خېټې باره کې تا کار دا ویلي دي چې دا بس ته دا مونږ کور کې بس نور بس ته دومره پیسې مې وګټلې، دومره مې کاروبار وکړو، نور بس نور کاروبار نه کوم. د کاروبار باره کې بچي ته دا خبرې نه کوي، ګاونډي ته نه کوي، د دین باره کې هم دا خبرې کوي لږ ګزاره پکار ده او حالات دا رقم دي. کاروبار باره کې خو دا نه وایي که نه چې بچی د کله لندن ته او امریکا ته او کاناډا ته رواني، مایانې خوري، په لاره کې قتل کېږي، ایران یې شوټ کوي، کردیان یې ګیر کړي، نوکان ورنه باسي. چې باسي ورنه الله دې بخشش کړي. مونږ چې کله په لاره تلو لندن ته، کوټې ته لاړو، نو کوټې نه خو ایران ته اوښتو، ایران بارډر کې هغه مونږ څخه وډاړو ایجنټ، وایي ما نه به خو دې خوا نه کېږي، ګوره که کردیانو ګیر کړي نوکان درنه باسي او پلار نه دې پیسې غواړي، داسې مونږ وډار شو. یا الله خیر دا به څنګه چل کېږي؟ نو بچی مرګ ته ورکوې، چې ته ورکوې د دې لپاره چې د ایټالیا او د امریکا او د کاناډا پاسپورټ واخلې. نالت دی په دې پاسپورټ باندې، نالت دی په دې پیسو، بیا ته کور کې ورته خوشحاله مې چې خپل بلعلو شین چې چکې نسوار دی اچولي چې والله ما زوی ته پاسپورټ ورکړ، ورته مبارک شه، ورته جهنم پاسپورټ دې واخیست، پاسپورټ دې واخیست، صفا درته وایم ګوره دا د لندن پاسپورټ، د امریکا پاسپورټ او ایټالیا او فرانس او جرمني او اتریش او دا خبیثان دې ټولو پاسپورټونه چې دي ګوره دا د جهنم پاسپورټونه دي. ګوره چا چې اخیستي هغه ټول تباه دي. ښه دي؟ چا نه پوښتنه کوه، وایي پوښتنه چې کوې کونډه نه پوښتنه کوه، چا نه کونډه خو یې که نه کونډه شوي که نه. نو زه مې ما مثال دی زه لکه کونډه ما هر شی پېژندلی دی، کې ما وخت تېر کړی ده، هلته ما دا پاسپورټ کتلی ده، هلته ما پکې وخت تېر کړی ده، هلته پکې ما مکتب ویلی ده، هلته پکې ما پوهنتون ویلی ده، د دې یهودو کفر ما ته معلوم ده. دا څومره ځوانان چې لندن ته راځي ټول هلته تنګ دي، ولا چې چا چې عقل سالمي، فطرت سالمي، لږ غیرت پکې، اسلام پکې که نه، ټول پښیمانه دي چې چټي راغلي. کوم ژوند چې دلته موږ او تاسو ته الله برابر کړی الحمدلله په افغانستان کې، دا ژوند ولا که د دنیا په یو کونج کې مې ګوره، په دې ژوند باندې کبر مه کوئ. دا رقم مې خبره کوله، دې کې یو فایده دا راووته چې همیشه د اسلام مخالفین به دوی دښمني ښکاره کوي، د اسلام مقابله کې شی به ښکاره کوي، همیشه به د حق دین مقابله کې دا کفار خپل دښمني ښکاره کوي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې جهاد به تر قیامته پورې جاری. کوم وخت پورې؟ الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه او کما قال صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جهاد به تر کومه پورې جاری؟ ولې دا جهاد چې ده دا علاج ده. د چا علاج ده؟ د کفارو علاج ده. کفار اسلام تخریبي موږ نه کنه، موږ مرتد کوي کنه، موږ ته پاسپورټونه راکوي، موږ ته ویزې راکوي، دا ولې راکوي؟ دې لپاره چې موږ اسلام نه واړی، موږ جهاد خبر ته په لندن کې کوي چې پاسپورټ واخلي، ولا که یو کې هلته چې خپل لور او ښځه د بوت د هغې نه هم لاسونه مینځه، چې ومینځه وایي نه ولا چې مولي صاحب تا ښه کار نه ده کړی چې لندن نه راغلی. ولې مې نه ده کړی ښه کار؟ وایي تا باندې خو چا زور نه کو که نه، هلته خو دین باندې عمل کېده که نه، تا به کو که نه. ورته په دې بیا کله خبر چې ته یې کوې نو ورته تا سړی لږ خبرې وکړي، لږ سوچ پې وکړي، لږ مخکې وروسته وګوري. زه درته وایم زه پکې وړکی راغټ شوم، د هغه چې حالات ماته زه چې شیخ صاحب یم مثال قرآن درته باندې پوهېږم، ترجمه باندې پوهېږم، غټه دوره مې کړې ده، وړه دوره مې کړې ده، 10 کاله مې طالبي وکړې، 19 کال مې الحمدلله روان ده، الحمدلله بچي مې دي، سپین ږیری یم، چې یم. زه چې لندن او امریکا او کاناډا ته لاړم او ایټالیا او فرانس ته، والله که ما په خپل ځان باندې باوري قسم مې درته وګوره دومره هلته فتنې دي چې ما غوندې ملا چې غټه دوره یم کړې ده، وړه دوره یم کړې ده، او سپین ږیری یم شوم، بوډا هم شوم، ښځې ته حاجت هم نه لرم. زه خپل ځان هلته نسم بچ کوی، زه خپل ځان. او تا دا زوی چې ته لیږې چې دلته به تا کله په یو شي ګیر کړ، کله به په بل شي ګیر کړ، هغه زوی دې ولېږه
چې دلته لوپریانې کولې دلته ورنه تنګ وې چې دلته غټ ارامي وو نو چې هغه ته لاړ هلته به شی کوي وایي نه که نه دا څنګه داسې سوې زه خو ورته ځکه زه خو الله داسې کړم چا داسې کړم هغه یو بېله خبره ده چې د فرعون په کور کې یو موسی بچ کېږي بېله خبره ده ورته دا خو د الله رحم و که دا د الله احسان نه وای موږ چېرته راتلو او موږ چېرته دنیا پرېښوده نو خلاصه د خبرې دا ده چې موږ او تاسو ورته نوره سره نه کېږي ختمه خبره ده که افغانستان کې اوسېږي به جهاد به ټیټ منې تبلیغ به منې که مقابله کوې روزه ورته په حکومت را سره وای راځه عریضې کوې راځه قمندانۍ ته ځې راځه ختمه خبر موږ خو دغه مسلک د وروره د امریکا چې کومه ګندګي ده هغې ته نوره ګندګي وایو هغې باندې لعنت وایو ختمه خبر تر څو موږ ګزاره کوو ولا پلانکې حاجي صاحب د خفه کېږي دا د الله د دا زړه وچاودی پلانکې ولا ګاونډي ده او دا مسلې ډېرې ګرمې دي مولي صاحب موږ باندې وایي ښې نه لګېږي چې ښې نه لګي خو ورک سکډه بار که ځه فامیلونه وځه یا ورسه اوزي کې ورته دغه چا د جهاد مسلې موږ نه منو هلته خو بیا دا نور ته وایي که نه هلته خو بیا دا وایي چې ماشومان په عذابېږي ولا ښځې په عذابېږي ولا دا بس ځکه څه ورته دوی پورې مې خبره کوله چې ګوره خلک شپه ورځ لګیا دي مسافریانې کوي د دنیا لپاره سرونه خوري د دنیا لپاره دښمنیانې کوي څه کوي موږ غریبانه خلک ملنګان فقیران مسکینان لس کاله کېږي وظیفه خورو او وظیفه مې تاسو خوړلې ده نو موږ دا غواړو چې تاسو کومه وظیفه مو باندې خوړل شوې ده او تاسو کومې پیسې مو باندې لګولې دي چې دغه پیسو موږ حق ادا کړو مدرسه مې راته جوړه کړه امارت کې مې رسمي کړو الحمدلله امارت هم دا تاسو راته راوست موږ خو ملایانو کلارې ناست وروره تاسو بچیان ورته چا به فدایي کوو چا به استشهادي کوو چا به هلته باګرام ته لاړ جیل ته ټول کار هم دا تاسو د افغانستان عوام موږ باندې وکړو څه وکړو نو اوس له خیره امارت خپله قرباني ورکړه الحمدلله عوام خپله قرباني ورکړه اوس له خیره د ملایانو نمبر دی چا نمبر ده اوس به ملایان قرباني ورکړي څوک به قرباني ورکړي ملایان او قاریان به قرباني ورکړي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي نو دې پورې مې خبره کوله چې الله تعالی سورة محمد کې فرمایي حتی تضع الحرب اوزارها تر دې پورې چې دا کفار د جنگ نه منې شي او دوی طاقت مثال کنه ختم شي او دوی چې کوم دا طاقت وسله ده دا کېږي چې کله امریکا موږ ته خپل ټول ایټم وسپاره پوټن موږ ته خپل ایټم ټول وسپاره پاکستان موږ ته تسلیم شو او دوی ویل چې افغانانو بس موږ نور په دنیا کې مشري نه کوو جزیه به درکوو ذلت به قبلو په خپل لاس باندې حکومت به تاسو حکومت د رحم ورته چاول اول بیا ټول ایټم به مونږ ته راکړي ټول قسم په الله چې رایې کې ګوره تاسو وایي دا څه خبرې کې دا مونږ ولا چې الله یې درکړي ګوره چې دغه افغانان صرف افغانان نور پرېږده صرف د افغانستان خلک دا پارسیوانان افغانان تاجک ازبک دا دنیا پرست او غریبان مال علما ټول دا وایي چې موږ ټول فدایي کوو قسم په الله چې امریکا موږ ته زارۍ وکړي والله چې ایټم هم راکړي ایټم واخلې زه واله داسې به درته وایي ګوره فدایي دومره خطرناک شی د استشهادي او جهاد دا ګو د ایټم نه خطرناک شی ده ګوره خبرې ایټم خو به ته بټن وایي فدایي خپله بټن وایي خپله ځان الوځئ دې کمال ته تاسو ګورئ که نه نو چې کله الله فرمایي د دوی سره جنګېږي تر دې پورې چې دوی د جنګ وسله کېدي دوی د جنګ وسله چېرته ږدي والله که یې پکې دي هغوی ته موږ معلوم سوي وو چې دا و د پیسو شوقیان دي دا د بلډینګونو او د دومو ښځو او د بچیانو د سهولتونو او د آرایش او د نیټ شوقیان دي شوقیان دي هغوی ته پته ده چې دوی که نه وایي جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ابلیس وایي که نه چې دا امت چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام ده قرآن دوی پرېښی ده چې یې پرېښی ده قرآن یې پرېښی ده قرآن اللہ اکبر وای کہ سوے کنا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن اب دیکھا قرآن قرآن دس تاسو اورئ کنه تاسو به کوم مولا دا مصلی ولې نه کوي نو دا خو ستبه د سی وای چې اوس ګورم موسی علیه السلام مصلی کولې او دوی خټول خلکو نه کول دا خو ځنې کیږي نور دی مو ورته تاسو هغه دین تاسو پیش کو چې کومه حق دین ده حق خبري والله کله کومه ترجمه من کو دا ترجمه فما مكوي ده سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأن راكات سورة محمد ده بلا تقولي حتى إذا أسخنتموهم الله فرمى ترديو بوتاو دوتر جنگي چې د اسلام دا دشمنان دا دل دول کوي تخي کوي دوی خي ویني توي کوي الله تعالی فرمای دا ایتونه تمانور ته وکړه سورة محمد تفسیر ته وکړه پورا پته ولګي سورة الصف کې الله تعالی فرمای سورة تفسیر فرقان دا خبر ذکر کوي چې ګوره د خپل زمانه کې دا خبر کې چې دین بغالبيږي چې بغالبيږي دین بغالبيږي خو چې دین نه مخواړو
په دې پوه شه دغه کسان به الله ذلیله کوي دا کسان به الله څه کوي دغه کسان به الله ذلیله کوي نو دې پورې مې خبره کوم عزتمندو اکثر مفسرین په دې کې دا خبره ذکر کوي چې ګوره مسلمانانو زوال و دینه معلوم کا چې کله اجتماعیت د مسلمانانو دا فکر وو چې کاروبار څنګه وکړو اسباب څنګه بدل کړي اخر کې خلاصې وای دا خبره ذکر کوي شیخ صاحب دا خبره کوي چې د مسلمانانو زوال به دینه پیژني چې دوی د دنیا خبرې کوي څنګه کاروبار وکړو یک ته پراپرټي ولګم رهنما ولګم چې راس اسمه کې خرڅوم دومره خلک برا خوشي هر ورځ کله ولګم چې زه لندن ته امریکا ته کاناډا ته خلک لګم راځي ټول برا خوشي چې ولا لندن نه راغلی امدا صحیح سړی دا امدا مخولېږي راځي کنه راځي پیسې به راکړي خپل بچیان به راکړي څنګه قرباني بم کوي راځي وخت بم لګي چې ولا لندن ټیکټونه ملاوي چې ملاويږي لندن میزه او د امریکا او د کاناډا او چې د قران ته بیانو نو ټول وګونه مړ دي ته وایې کدا قران الله اکبر الله دې موږ تاسو راځي نو دې پورې مې خبره کوله چې کوپار چې کوم دوی همیشه کوشش کوي چې څنګه مسلمان مرتد کی او دین نه واړي نو مرتد کېدو نه بچ کېدل د بی دین بچ کېدل د ټولو مفسرونو دا اقوال دي چې تاسو بس جهاد ته کار وای چې تا کار وای تر څو پورې د نبی سره امت جهاد کوي او مرنه ډار نه کوي چې مړ سبا مړ نن نه کښ پرون مړ سوی ختمه خبره څه ضرورت دی مازون ته چې اسلام غالب نه قرآن غالب نه او د کوپر داسې صفتونه رواني د کوپر طریقو ته خلک مایل کېږي شپه ورځ کوپر عام ده بېحیایي عامه ده فحاشي عامه ده دنیا پرستي عامه ده ماده پرستي عامه ده نو دا ځول موږ څه کوو هېڅ موږ دا ځول ته پکار نه ده راځو چې خپل بل ایت ته راځو چې کومې تلاوت کړی اصل کې دې باره کې واقعه واورئ دغه ټول آیات چې کنه دا نازل شوی ده ابن عباس کومه ته پرون ذکر کړو کنه دغه آیات ټول د چا باره کې نازل شوی دا آیات چې دا د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سریه ده هغه باره کې دا نازل شوی د څه کار شو چې د سورۃ البقره 219 نمبر د آیات ده او د نمبر 213 نمبر آیات دغه دوه آیاتونه چې دي نو دغه باره کې عبد الله ابن جحش رضی الله عنه باره کې راځي په سیرت المصطفی کې حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمه الله دا واقعه پر ذکر کړی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام راولګید د رجب په میاشت په کوم میاشت کې د رجب په میاشت کې نبی رسول یولس مهاجر صحابه سو صحابه یولس مهاجر صحابه راوښت د عبد الله ابن جحش سره مرګري کړ نبی علیه السلام بیګا کې ویل صحابه وته چې زه سبا د څه کس پتا باندې امیر مقررومه د سی امیر چې په لوګه کې او پتند کې ډیر صابر انسان دا به تاسو امیر مقرر کوم شي کوم دا به تاسو امیر مقرر کوم نو دا یو له صحابه راجم کړو او دوی امیر سبا وټاک هغه څوک وټاک عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ وټاک نبی علیه خلاصه دا د سعد بن ابي وقاص دا روایت نقل کړي هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویل صحابي ته ویل عبد الله ابن جحش ته ویل چې دا خط زما واخله او تاسو به ورځ مزل کوئ څو مزل کوئ و دی وخت د بدر واقعا نه وشوي ښه ورځ به تاسو مزل کوئ زیبا ورځ بعد به زما د خط خلاص کی خلاص کی دغه د مشر ګوره خبري ورځ صحابه لګي دی لپاره چې ورځ مزل وکي هغه نه بعد خط بیا د خط کې شي لیکلو زما خط به خلاص کی او زما خط کې کوم خبري هغه په دې خپل کسان باندې عمل کی کچا منله در صلی الله علیه کچا نه منله هغه پرې د بچا باندې جبر مکو عبد الله ابن جحش ته نبی اسلام ویلي نو دا خط به صورت بعد خلاص کی او تلاشي تاسو د مشرکانو د قافلې تعقب کوئ د کافرانو چې کوم قافلې دي شام نه چې بیرته مکې ته راځي نو دغه ګر کوئ تاسو او کومه میاشت د رجب میاشت رجب اخر نو عبد الله ابن جحش او د اول صحابات نمونه ذکر کړي ابو حذیفه ابن عتبه او قاشه بن محسن او عتبه بن غزوان سعد بن ابي وقاص عامر بن ربيعه واقد بن عبد الله خالد بن بکیرو دا ټول اخره په د صحابه ذکر کړي دي یولس مهاجر صحابه او دولسم پکې عبد الله ابن جحش دوی راوځي چې تل ورځ مزل چکلو کړو نو په لار کې دوی نه دوه صحابه ورک شو صحابه سعد او عتبه ونه ورک شو دغه خونه ورک شو خان په ګرځیدل نو او خان دوی الته شاته پاتې شو نو دوی راولګید دا واقعا فتح الباری ذکر کړه ذکر کړه فتح الباری امام بخاری رحمه الله ذکر کړه او نور امام رازی رحمه الله راوړل ده خو ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې دی واقع پر وضاحت کړه ده نو چې کله دوی روان چې ورځ مزل وکړه
ورځې بعد چې خط خلاص کړو نو خط کې لیکلو معجم الطبراني دا روایت راوړی ده چې خط خلاص کړو عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ چې خط خلاص کړو کته په خط کې نبی هم دا لیکلو چې تاسو هم د زی ته دی پورې نخله مقام ته ځان کوم ځان رسوي نخله چې دا د مکی او د حدیبیه په منځ کې وجه د نخله نومېږي چې نومېږي نخله نبی علیه السلام د صحابه ته چې ورځ مزل وکي ورځ بعد ما خط خلاص کړي ګوره دومره د نبی سره جهاد سره شوق مونږ خو بچیان لیکو لندن ته لاړ سه کاناډا ته لاړ سه جهاد ته چا بچا لګي نو سپوري دا کسوزي پلار نه پټ زی پلار بیا کوشش کوي راګيري کې کور کې کلا کو ساتي او چیرته لاړ وي او دسي دي او مليان باندې والی کې فدایان مرګرتیا کې دا خبر به ورته کوي نو ثابت کړه دا په دې خط کې دا خبر ملک نبی رسول الله ویلو کڅوک تاسو رضی غبوزه کڅوک دې بچا به جبر نه کوي شي باندې نو هغه ویلې عبد الله ابن جحش رضی الله سمعا وطاعه بس اې دې الله رسوله منګه خبره منو منګه تابعداري وکاو او زه تیاری ما نور ټول صحابه ور سره د زړه او په قرار ټول مته شو ټول سره روان شو تل چې کار نخلي مکان ته ورسېد نو په دې کې د قریش یو تجارتي قافله د قریش کومه قافله د قریش یو تجارتي قافله چې د شام نه مکه خواته واپس کېده نو په دغه د وخت را واپس شو نو دا چې د رجب اخري ورځ وه اخري تاریخ په دې وخت کې دغه صحابه راولګېده نو دوی دا ګمان کوي چې د شعبان اول ده چې د شعبان اول ده او دا خو د رجب د اخري درشمه ورځ وه اخري ورځ وه نو دغه رقم چې اخر د رجب وه نو دا خو عزتمند بیا څه کېده کنه نو صحابي راولګېد واقد بن عبدالله راولګېد وا ګزار په قافلې مشر باندې ګزار وکړ د قافلې مشر چې کوم عمر بن الخزرمي عمر بن خزرمي په غش ولګېد را خطا سو مردارس ټول قافله دوی راګیر کړه او ټول مال راونیو او دغه رقم دو کسانې قیدیان کړو عثمان بن عبد الله او حکم بن کیسان دا دواړه گرفتار کړو غلامان کړو او ټول قافله را واخښته په دې وخت کې د غنیمت تقسیمولو آیاتونه لا نازل شوي څه شو چې د غنیمت آیاتونه نازل شوي نو عبد الله ابن جحش اجتهاد وکړ چې وکړ اجتهاد سلور حصے په مجاهدینو تقسیم کړ اجتهاد خپل وکړ پنځم حصے په غنیمت کې نبی علیه السلام ته وساتله نو نبی علیه السلام چې وساتله نو دا د اسلام اول غنیمت شو اول غنیمت په اسلام کې شو عبد الله ابن جحش سریه کې هغه لاس ته راغلو نو چې دا صحابه بیرته مال راوړ دا غلامان راوستل نبی علیه السلام خبر چې دوی خو د رجب په میاشت کې دا کار کوي رجب اخره ورځ وه نو نبی علیه السلام د دې غنیمت اخیستلو نه انکار وکړ او عبدالله ابن جحش ته ویل چې تا ته خو ما ویلي تا ته خو ما نه ویل چې په عزتمندو میاشتو کې ته هغه وکړه اټیک وکړه په مشرکانو باندې دلته ځایګه یهودان منافقان او مشرکان هغه ته راشي چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په عزتمندو میاشتو کې جنګ کوي د عزتمندو میاشتو بېعزتي وکړه نو دوی په همدې حالت دا صحابي ډېر زیات خپس عبدالله ابن جحش ډېر زیات خپس نور صحابه دا مونږ شي وکړو په دې وخت کې الله پاک دغه آیت راوړي الله تعالی فرمایي چې په دې میاشتو کې تاسو اوس جهاد کوي پروا نه کوي شی کوي جهاد کوي پروا نه کوي دینه بعد بیا دغه آیت نازل شو ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله چې کله دې صحابه ته پته ولګېده چې ورته دا آیت نازل شو چې ښه کار هم کړی نبی اصلا بیرته هغه مال هم واخیست قیدیان هم ځان سره کېنول غلامان هم کېنول نو نبی علیه الصلاة والسلام راولګېده او دوی ته ویل چې بس په تاسو باندې ملامتیا نشته نو دا عبدالله ابن جحش راولګېده نبی علیه السلام ته فرمایي چې دی الله رسوله دا عبارت امام تفسیر کبیر ذکر کوي امام رازی رحمه الله فرمایي چې ان عبد الله یقینا د عبد الله چې ابن جحش رضی الله عنه قال یا رسول الله دی الله رسوله انه یقینا شان د خبر د لا عقاب علينا فيما فعلنا اې دی الله رسوله موږ باندې خو څه ملامتیا نشته چې کومه غزا سریه موږ چې کومه سریه موږ وکړه نو موږ ملامتیا نشته خو آیا زموږ لپاره فهل نتبع منه اجرا وثوابا زموږ لپاره به ثواب او اجر یې که به نه نو دا سوال چا وکړ عبدالله ابن جحش رضی الله عنه د هغه ملګرو او خو دوی ډار کې وکړل چې مخ کار نه وروسته به دې پوه چې من ښه کار کړی ده خو ثواب ته مو وساتو کوي نه ساتو دا کار من کړی نو بیا
امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې فرمایي فنزلت هذه الآيات دغه آیات نازل شو ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دا والذین او دا کسان دي هاجروا دوی هجرت کړی دا وجاهدوا دوی جهاد کړی دا فی سبیل الله د چا په لار کې اولئک دا کسان چې دي يرجون رحمت الله دوی امید ساتي د رحمت د الله تعالی والله الله تعالی غفور بخنه کوونکی د رحیم مهربان ذات دی. خلاصه د خبره دا شو چې دې آیات باره کې امام رازي رحم الله فرمایي او بر وګورئ قول روح المانی ذکر علامه علوسی ذکر کړی ده. دوی دا وایي چې دا آیات د عبد الله ابن جحش او دغه د مرګرو باره کې نازل شو. عبد الله ابن جحش دا چې دا مهاجر و چې نو دې ایمان نه وړي الله تعالی ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړ نو عبد الله ابن جحش ایمان نه وړي کنه یو دوم وهاجروا دوی هجرت کړو کنه مهاجرم نو چې کدا سریو کړه جهاد وکړو نو الله ورته مجاهد ویلي وجاهدوا فی سبیل الله او دې الله په اړه کې څه وکړو نو دې الله د ماغه مرتبه ورکړه نو دې لاندې ذکر کړی پوښي لأن عبد الله كان مؤمنا مؤمن يو وكان مهاجرا هجرتم کړو دوا وكان بسبب هذه المقاتله مجاهدا فسبب د دې سریا باندې چې عبد الله ابن جحش د کوپارو دا قافله ګیر کړه او دو کسان غلامان کړو مشر ورته مردار کړ د څه پر دا کار کوم د دین لپاره د اسلام لپاره او ګوره په سبب د دې مقاتله باندې او دا مجاهد هم وګرځي مجاهد ونه الله جوړ کو سبحان الله. دغه رقم د دې آیات ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله د دې آیات خلاصه ده چې د ایمان ډېر غټ نعمت ده. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان شه د بنیادی هدایت ده. الحمدلله د ایمان سره سره دو ډېر اوچت نعمتونه نور ذکر کیږي. کوم نعمتونه؟ ایمان خو در سره ده خبر ده مسلمان افغانان ایمان در سره ده خو دو نعمتونه نور ځان کراولې بل نعمت ده والذین هاجروا د ایمان والا با کسانی چې د الله لپاره هجرت کې شي کې د الله لپاره کور پری دی مدرسه پری دی خلک وایي چې ولا دسی بسی آینده کې ګوره مولایان باید گزاره وکړي قاریان باید گزاره وکړي بیا په دې خلک راسي چې ولا که د مولا نوم بیا څوک واخلي زه ورته ورکسه ډارنه وته دا هاجروا د چې لپاره هجرت وکړو کنه خیره هجرت څه تیار دي خیره وټول لاسونه چې کړه دا زمریانو علامه ده خیره ځکه موږ تاسو لار شي ده سبیلنا موږ تاسو لار اول هجرت ده او بیا وجاهدوا او جهاد وکړي الله تعالی په لار کې جهاد مقصود شي ده ته غب شپونه ده ایمان دراوړای کلار کور کې ناس لکه کوړه کچرګم کتره کوړه کچا کلار کور کې ناس دي په هغه باندې ناس دي چرګونه تاویږي راتاویږي چرګونه شي کی چرګونه سوکسکه مړه هغه اچول په هغه باندې ناس دي کلاره نن سبا د باز نارانه دي سوي دغه خزي جهاد نه ډاریږي د الله دین لپاره باندې نه وځي او بیا وایم چې موږ جهاد کړی کور کې خزه بده موي چې والا څه جهاد کړی مونږ ته معلومه او اته جهاد مونږ ته معلوم ده چې تا څه کړی دي پوهیږي نو اوس پکار د خیرت عزت مند اول ما ته خیرت پکار ده ما ته کور کې خزه وای چې تا له سپیکر کې لګای چې سبیلنا دا به ما ته مثال کور کې خزه وای چې جهاد یادوي نو عملی جهاد کله کوي چې کوي عملی جهاد پکار ده اوس په حال چې موږ تاسو د شکی او د خبرو تر خبر رسیږي نه غنمه کې اول خواهش کنټرول او چې کنټرول دنیا ته لغت ورکول مالدار سره د الله لپاره بایکاټ مالدار سره شي مالدار سړي بچی نه ختمه خبر سوچ مالداري دا ټول خېټیان دنیا پر ختمه خبر مالدار هغه مالدار منو چې موږ د قران درس تکینی او زمونږ درس دا و چې نره تکبیر موږ وګورئ څوک منوخه چې موږ درس ته کینی او موږ درس دا مالدار بیا منو دا مالدار نه منو چې موږ نارېزي کوته کوه رېزي بچیا موږ مرته کو ختمه خبر ته مرته کوه او ځکه وسره غالو یمن بستر ورته شیخ صاحب خبره یمن بستر له خیره پاوزه کې پرته ورته موږ تیاریو جیل ته موږ تیاریو مرته پټکایم د موږ تاسو شي ده کپن یمن کپن ورته مخ پر سر راځي چې موږ شو باندې پټکی کوم تاو کې عمل ته حقیقت نه خبر موږ نو ځو نه غواړو کنه د موږ چی ده د ما کپن دا ګوري ما پټکی ما کپن دا تم دا ته ځان تیار کړه خیره اوهو
مرګ مه غواړه حالات داسې دي ورته یې مرګ خو یې دې لپاره غواړم چې ته راته بې غیرته سوی ته راته شی سوی وایي لالی مې ځي لالی مې راځي لالی هماغه لالی شو لالی یو شی نه شو بل لکه مې ونه ویلې به خلک وخاندي ته څه شی سوې نه د دنیا شل کړه نه د توره وکړه نه درنه امریکا خوشحاله ده هېڅ څوک تا نه خوشحاله نه دي راولږي الله خوشحاله که جهاد خو وکړه د الله بنده دعوت تبلیغ ته خو وځه درس تدریس ته که نو نه د راځه د موږ په دې ډله کې ځان را شریکه د الله بنده مونږ خو تا نه خورو که نه تا نه به یو قدم مخکې راوړو مخکې دا خبرې چې دي که نه په منافقانو باندې ډېر درندې لګېږي په مؤمنانو باندې ورته خوشحاله کېږي دا باید غیرتي خلک راځي دلته موږ تاسو سره کښېني که دا ګوره خبرو ته مې راغلی الحمدلله شیخ صاحب څو علما څو تاسو الحمدلله خپلو کورونو کې تاسو ماشومان ته چې وایي چې سبیلنا سبیل الله ګورې متوجه سي متوجه سي ګوره تاسو د خلکو ایمان وګورئ د کور ماشومان هم دا خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده او نری تکبیر او سبیلنا الجهاد دا وجه چیه ده چې دا د الله په دین کې یو پاور ده ښه او چې کوم پلار یې بچي ته هم په وځي دا څه شی وی دا زوی مې دا لمسي مې څه شی ویلې خدای دې خیر کړي خو هغه په حقه دین روان دی ورته لږ ته هم سترګې خلاصې کړه لږ سوچ وکړه دومره خوبونه دې وکړو دومره خوراکونه دې وکړو دومره ځان دې غټ کړو دومره بچي او لمسي او کورونه بنګلې بس ته که نه دا څه دې شروع کړي بنګلو ته کار شروع کړی ده او سړکونه جوړه بجلی ډېره حکومت امارت ته هم نور پکار دی امارت باید شي وکړي امارت باید راولګېږي او نور ترقي بنده کړي شی بنده کړي بس ته نوره ترقي ډېره وسوه اسباب ډېر سو هر شي پیسې پرېمانه دي خوراکونه ډېر دي امن راغلی که نه څومره ښایسته امن ده الحمدلله څومره ښایسته روزه ده الحمدلله څومره طالبان ډېر شوي دي ماشاءالله ملایان څومره ډېر دي ماشاءالله مجاهدین اوس د خیر د یهودو مقابله پکار چا مقابله پکار ده یهودو مقابله پکار ده د خواهش مقابله پکار ده د نیټو مقابله پکار ده د موسسو مقابله پکار ده قسم په الله چې دا مقابله موږ تاسو نه کوو که نه چې په دې نرمو خبرو موږ تاسو امریکا نه پرېږدي وایي دلته خو راپسې راسي ګوره اوس نه ځان تیار کړې له خیره چې امام مهدي په ډله کې به ځان نه وړو له خیره د امام مهدي لپاره به له خیره په افغانستان نه خراسان جوړو له خیره چې جوړو دغه امارت له خیره دی موږ مشران موږ د امارت خادمان موږ د امارت شي دغه افغانان دغه پارسیوانان دغه مالداره دغه غریبان دا ټول زموږ مشران دا ټول شي دنیا کاروبار ته موږ نه کوو بس موږ ورته نور د الله دین مقصد څه مقصد ده د الله دین باندې به شرک لک درېږو له خیره ټول تیار وي له خیره که لاسونه جګ کړي څوک تیار دي سبحان الله الله تاسو قبول کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله مولا موږ نه حقيقي مجاهدین جوړ کړي یا الله مولا ټول کفر تباہ او برباد کړي یا الله مولا امریکا په شرمو و شرمه یا الله مولا امریکا ذلیله کړي یا الله مولا موسسې په شرمو و شرمه یا الله مولا سوچ موسسو ته کار کې هدایت ورته وکړي یا الله مولا کې هدایت په نصیب کې نه یا الله مولا دا باندې موسسو کې ماته ور گمراه کړي یا الله مولا اما کفر ته ورول یا الله مولا او موږ د کفر نه وساتي یا الله څومره افغانان دي یا الله مولا عربان دي پاکستانیان دي مسلمان بار ملکونو ته لاړ دي یا الله په خیر خپل کور ته راولي یا الله چا کې چې ایمان سره به تر واپس کړه ډیپورټ کړي یا الله او چا کې چې ایمان نه یو کفر خو ماته کفر کې ور تخته کړي یا الله مولا او یا الله موږ نه خلاص کړي الله مولا موږ د امریکا د پاسپورت نه وساتي الله د لندن د پاسپورت نه وساتي الله د مال او د دولت نه وساتي الله مولا د مال او د دولت فتنو نه وساتي الله مولا د خواهشاتو نه وساتي الله د خوبونو نه وساتي الله د نت نه وساتي الله د فتنو نه وساتي الله هر قسم فتنو نه موږ وساتي الله همیشه موږ د دین خدمت کې ولګي الله مولا موږ خپل دین لپاره شهیدان کې الله مولا همیشه د الفاظ خور راول چې لا